سلامونه د ژمن پتمانو لیدونکو ستړي مشه، هیله د تاسو به صحتمند یاست. یو ځل بیا د سیالي خپرونه در فایل شوه. د خپرونې کوربه زه محمد سمسور یم او نن خوشبختانه موږ تاسو ته دوه میلمانه لرو. د افغانستان ملي لوبډلې د ټیسټ سکواډ برخه لوبغاړی خلیل ګربز او همدارنګه د کورني کرکټ روزونکی یعنی هغه روزونکی چې د لیول 2 کوچینګ یې پاس کړی دی، هغه محمد قادر ګربز شتون لري. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه خیر. لومړی خو د تیر کوچني اختر مبارکي هم ومنئ، ګربز صاحب، خلیل ګربز او محمد قادر ګربز صاحب. مننه تاسو ته د مبارک. سلامونه، نیکی هیله احترامات د ژمن تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه، نیکی هیله احترامات وایم او ډېره مننه. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ به. ډېره زیاته مننه. لومړی به په دې باندې خبرې وکړو دا چې اکثره وخت د لوبغاړو اختر په خارج کې وي یا نورو ولایتونو کې، دا چې ای سی بي دا ځل ټورنمنټونه نه وو په لاره اچولي په اختر کې یا په رمضان کې. په خپل کلي اختر څه ډول وي خلیل ګربز صاحب؟ بالکل سمسور صاحب محترم، خپل کلي اختر خو داسې وي چې مثال سړی وړوکی په کلي کې ستر شوی وي، خپل پردی وي، خپلونو کره تاګ وي، مبارکۍ وي او بس دا رقم د اختر وي. اول سهار کې سړی لمونځ ته لاړ شي، لمونځ ادا کړي، بیا نه وروسته په کلي نګر وي او ډنډکای وي، بس دا اختر وي. بالکل. کوش صاحب ته راته ووایه، کله هم داسې شوي دي چې د کلي څخه د باندې مو اختر تېر کړی وي؟ بالکل سمسور صاحب، موږ خو ډېر اخترونه تېر کړي دي باندې. اکثره داسې وي چې په ایونټ کې بیزي یا په ټور کې بس نو اختر راشي، نو بیا د کلي اختر او د بهر سفر اختر دا منځ کې ډېر ډیفرنټ وي. نو د کلي اخترونه هغه خو ډېره مزه لري، نو تېر شوي دي داسې اخترونه. دا ځل خلیل ګربز دا چې په خوست باندې پاتې شوی وي، په اختر کې د چیرې چکر ولګولو یا پاتې وي په کلي باندې؟ بالکل خیس نه بهر خو نه یم تللی، نه دغسې لکه ایمیش خپل ګربزې غرینه داسې منګال ززي میدون دې طرف ته. کوچ صاحب هم د چکر اړوند راته ووایي. کوچ صاحب تاسو چکر ولګولو بیا په کلي همداسې پاتې شوی؟ بالکل که تاسو وګورئ ماشاءالله د اختر ډېر سوله ییز اختر و، خو په ارام فضا کې وشو. نو نور خو داسې خاص چېرته نه یو تللي، صرف دغه د خپلو خپلوانو سره تګ او راتګ د عید مبارکیانې دا شیان هم کړي دي، نور خو داسې خاص کوم چېرته نه یو تللي. ډېره زیاته مننه. دا چې اختر تېر شوی دی، موږ به هم د اختر نه تېر شو. اوس راځو اصلي موضوع ته. لومړی خلیل ګربز تا نه پیل کوم، څه ډول کرکټ ته راغلی؟ څه علتونه و چې دغه برخه مو انتخاب کړه؟ بالکل کرکټ خو لکه مثال موږ تر زمانو کرکټ کولو، مثال موږ وړو هغې به کرکټ کولو. بیا په تلویزیون د افغانستان نه پوهېږم 2014 کې که 15 کې ویسټ انډیز نه یې لوبه وګټله، هغې زه ډېر متاثره کړم هغې نه، هغې لوبې نه. فکر کوم 14 کال 2014 نړیوال جام تقریبا مخکې وه، په رادیو باندې هغه نیوله و، مثال میچونه نیول ترکیبول مو، خو لکه مثال دومره تاثیر یې نه لرلو. هغه میچ ما په تلویزیون باندې چې ولیدلو، هغې ما ته ډېر انرژي راکړه. ټینس ووهلو، ټینس نه وروسته مو هډبال شروع کړو، داسې پرله پسې سټیپ بای سټیپ د خلکو تشویق و مخکې راغلو. د کرکټ په برخه کې زیات ورایټي شتون لري، یعنی که د بالینګ برخه ته وکتل شي چټک بالران هم شتون لري، میډیم فاست میډیم، د ورتو پچونه برخه، میسټري سپینر، اف سپینر. ته څه علت و چې کرکټ د لیګ بریکر په صفت راغلی؟ بالکل زه مخکې پاس بالر و، پاس بالینګ مې کړو، لکه کلي کې ټینس کې بیټینګ به مې ورسره کولو. موږ کله هډبال شروع کړو، هډبال لوبې هم شروع کړې. هغه کې ما به دغه یوټیوب کې د کرکټ اړوند ویډیوګانې به ما کتلې. شینوان د اسټرالیا یو لیګ بریکر و، هغې ویډیو ما چې په اول ځل ولیدلې. ما که څه هم په تلویزیون یا داسې ما نه پېژندلو چې مثال
دا رقم ته بلر دی. خو ما دغسې هغه ویډیوګانې کې مې چې ولیدلو هغې نه زه ډېر متاثره شوم. بیا هغې نه وروسته رشید خان مې چې ولیدو ما ته یې بالینګ ډېر خوند راکولو او ما په زړه کې ویل چې مثال کاشکې چې دا رقم ته بلر زه هم جوړ شوی. یو ارمان مو او کوشش مې وکړو د ویډیوګانې د هغه مې تعقیبول. دغسې زه مثال اوس روان یم انشاءالله نور به هم کوشش کوم چې مخکې راشم او ښه پلیر مثال مانه جوړ شي. ډېره زیاته مننه. کوچ صاحب ته راځم. کوچ صاحب ته په خپله راته وغږېږه دا چې موږ ستاسو سره اشنایي لرو خو بیا هم د لیدونکو په خاطر تاسو پخوا لوبغاړی وئ او یا همداسې مستقیما مو وغوښتل دغه د کوچینګ برخه مو انتخاب کړه؟ بالکل سمسور صاحب ښه پوښتنه دې وکړه. زه چې کله په اول وخت کې ماشومتوب دوره وه د رحمان الله ګربز ما سره یو ځای و، موږ مثال مکتب هم ویلو، کرکټ هم شروع کړو. ما د کرکټ سره ډېر زیات شوق علاقه وه. نو ما چې کله کرکټ شروع کړو تقریبا ډېر هغه وخت کې دومره امکانات شی نه و، خو چې محنت هم شروع کړو هغه خپل ایفرټ مې هم کولو. هغې نه وروسته ما ته یو انجري پیدا شوه. چې انجري پیدا شوه مقصد هغه لوکل کرکټ نه وي، ټینس او هډبال مې مثال کم کولو. هغې نه وروسته ما مثال کرکټ پرېښو ځکه چې کوم فزیو او کوچز ټول ما ته مشوره دا راکړه چې مثال ته دغه انجرۍ د وجې نه نشي کولی چې مثال کرکټ وکړي. نو ما د کوچینګ سره ډېر شوق و، نو بس کوچینګ ته راغلم، دغه فیلډ هم انتخاب کړو، بس دغه دی لګیا تر اوسه. که کلیوالي کرکټ کې همداسې په ډومیسټک کرکټ کې چې کله ته راغله د لوبغاړي په صفت کومه دنده دې مخکې بوله؟ بالکل ما بیټینګ هم کولو، الراونډر وم، اټیکینګ هم کولو. نو ماشاءالله یو دې کې به یوه خاطره هم زه در تاسو سره شریکه کړم. رحمان الله ګربز سره زموږ کلي او د دوی کلي منځ کې د کرکټ لوبه وه. نو ګربز سره هم چې کله لوبه سټارټ شوه هغه لوبه کې مثال د میچ پوزیشن داسې شو چې اخر اور کې 15 چوکۍ په کار وي. نو د ګربز یو پاس بالر و، هغه د لوکل پاس بالر خو ښه پاس بالر و، یعنی ډېر زیات پیسو سره و. نو هغه چې کله ما ته مخامخ شو اخري اور په هغه 15 چوکۍ ما پرې وولې، هغه لوبه مې ترې وګټله. نو ګربز چې هلته زه ولیدم ما ته یې ویلې چې یاره ته خو د کرکټ ماشاءالله هغه پوټیشنل هغه سکل ستا کې بیخي زیات دي. نو بیا ما چې کرکټ پرېښولم ګربز ډېر مایوس و، هغې ویلې چې کاشکې تا کرکټ پرېښی نه وی. نو د هغه یوه داسې خاطره وه چې مثال اوس هم زما ذهن کې راځي. له دې وروسته د کوچینګ سره مینه پیدا شوه. د کوچینګ سره د څه ډول مینه پیدا شوه؟ د نړۍ نوره روزونکو مو تعقیب کړي وو او یا بله خبره وه؟ بالکل کوچینګ خو چې کله ما کرکټ کولم په ذهن کې ما د کوچینګ هغه کوچز ما فالو کول اکثره وخت کې. نو رئیس احمدزی چې و زموږ کوچ چې کوم دی که نه د انډر 19 سره هم دی، د دې دغه اکټیویټیز چې کوم د چې ګراوند کې کوم شی کول، نو اکثره ما مثال خلکو به کرکټ فالو کولو، پلیران به یې کتل، ما به مثال رئیس احمدزی فالو کولو. نو هغه وجه وه چې مثال کوچینګ سره ما شوق پیدا شو. نو دغه دی تر اوسه د لګیا یو انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوچ صاحب. تا ته بیرته راځو، بیا خلیل ګربز ته ورګرځو. ګربز صاحب کرکټ تاسو ماشاءالله اوس یو ځای ته رسېدلی یاست. د افغانستان په لوبډله کې مو د ټیسټ فارمټ یعنی لوبوالی دی. څه ډول راغلی؟ یعنی ستاسو سره د چا همکاري وه؟ په خپل لیاقت راغلی؟ او زیات خلک دا خبرې کوي چې یو لوبغاړی چې رادرومي، یعنی ځینې کم لوبغاړي په خپل استعداد رادرومي او زیات لوبغاړي که واسطه نه وي، پېژندګلوي نه وي یا پیسې نه وي، نو د لوبغاړي راتګ ستونزمن وي. آیا ته هم دغه لوبغاړو څخه یې چې پیسې زیاتې لري یا د واسطه زیاته لرله او یا بله څه خبره وه یا خپل مهنت دغه ځای ته رسولی؟ بالکل که څه هم تاسو ته بهتره معلومه ده سمسور صاحب، ما ریکارډ تاسو کتلی شئ چې زه مثال ما څومره پرفارمنس کړی دی فرست کلاس کې. یو پلیر چې ټیسټ ته راځي هغه 3 ډے فرست کلاس دا کې به ښه پرفارمنس کوي، بیا به مخکې راځي. که څه هم تقریبا ما څلور سیزنه فرست کلاس کړی دی. په دا فرست کلاس کې زه مثال په ټاپ پوزیشن راغلی یم، تاسو ته بهتره معلوم ده. دا همداسې په لسټیف او شپږیزه کې. او که څه هم موږ ټول فامیل ته نیمفته دی، لکه مثال پلار مې انجینر دی او ورونه مې دغسې ته نیمفته دي. هغه هېڅ کله کرکټ سره ما سره نه و موافق چې مثال ته کرکټ وکړه.
او هغې نه وروسته تا پوښتنه وکړه چې مثال چا سپورټ و مثال واسطه وه څنګه وه بس دغه پرفارمنس مې واسطه و دې مخکې راوسته نور کومه کرایټیریا چې افغانستان کرکټ بورډ خلکو ته یا لوبغاړو ته په لاره اچولې ده هغه کرایټیریا تاسو بشپړه کړل هغه وروسته تاسو لوبډله ته راغلی او بالکل لکه مثال یو پلیر چې فرست کلاس ته هغه ته راځي ټیسټ ته هغه به فرست کلاس کې پرفارمنس کوي 3D کې به پرفارمنس کوي بیا به راځي ما الحمدلله 3 کاله 4 کاله ما فرست کلاس ټاپ کړو بیا زه ټیم ته راغلم د لیدونکو په خاطر باید ووایو چې خلیل ګربز تر دې مهاله د افغان لوبډلې لپاره په ټیسټ سیالیو کې نمایندګي کړې ده چې لومړی ډیبیو د زیمبابوې خلاف وه نو یوه بله پوښتنه رحمان الله ګربز به هم بحث کوو کاشکې دی دلته زموږ سره شتون لرلی زیات خلک وایي چې یعنی ګربز تخلص چې دا فکر کوي دا د رحمان الله ګربز خپل دی د رحمان الله ګربز سره مو اړیکه څه ډول ده یعنی رحمان الله ګربز سره څومره نږدې اړیکه لرئ آیا ډېر نږدې مو خپل دی ورور مو کېږي یا د تره زوی دا معلومات ورکړه لیدونکو ته بالکل رحمان الله ګربز مونږ لکه کلي کې کرکټ په یو ځای شروع کړی دی او نور فامیلي روابط نه لرو دغسې لکه وړوکوالي نه کرکټ مو شروع کړی دی ملګري یو نور داس فامیلي هغه نه لرو که څه هم مثال په ګربز کې 4 هغه لري که نه کومونه دا یو کوم دی زه بل کوم ولی نور صرف ملګري یو رحمان الله ماشاءالله ډېر ښه انسان دی زه یې په ملګرتیا باندې ډېر ویاړم او نور داس فامیلي هغه نه لرو خپل ډېره زیاته مننه د ټیسټ سیالیو ته راتګ مو یعنی د ټیسټ فارمټ ته راتګ مو دغه په څومره وخت کې وکړ چې ملي لوبډله ته مو لار پیدا کړه څومره کاله کرکټ مو وکړ تر څو دا هدف ته راورسېږئ بالکل زه لکه فرست کلاس ته په 2021 کال کې زه فرست کلاس ته راغلم مثال لکه ما فرست کلاس کې ډیبیو وکړه تقریبا 4 کاله ما فرست کلاس کرکټ کې چې زه فرست کلاس 15 کاله فرست کلاس کرکټ کوم نور ما لکه ګریډ 1 نه لکه کلب ډول تقریبا 9 کاله کې چې ما زه رسمي کرکټ کوم ډېره زیاته مننه ګربز صاحب کوچ صاحب ته راځم بیرته د کوچینګ برخه څه ډول دنده ده ستا لپاره په دغه برخه کې نوره هم پرمختګ کول غواړئ تر څو لا هم پرمختګ وکړي او بالاخره یو داسې ورځ راشي چې د دې پر ځای چې موږ بهرنی روزونکی ولرو په خپله د خپل هېواد روزونکی ولرو د کوچینګ په اړه راته ووایه بالکل سمسور صاحب کوچینګ یو ډېر مشکل ډپارټمنټ دی ځکه دې کې مثال د هر یو پلیر فیوچر د هر یو پلیر کریر تا پورې تړلی دی که ته چېرته ښه ډیسیژن کوې که هغې سره ته مثال صحیح کار کوي هغه به یو پوزیشن ته ځان رسوي که یو پلیر مثال هغې سره ته په صحیح طریقې سره کار ونه شي کړی هغه مثال ته په صحیح طریقې امپروو نه کړي نو هغه پلیر بیا پرمختګ نشي کولی ښه اګزامپل زه د ګربز درکولی شم تاسو ته بهتره معلومات دي ګربز ما سره کوچ صاحب دې خبرې ته زه وروسته راځم ځکه دا موضوع ما تا ته پرېښې ده نو مثال کوچینګ داسې یو شی دی چې ډېر زیات مهم بخش دی سپیشلی کرکټ ډپارټمنټ کې نو ډېر احتیاط پکار یو کوچ دپاره ډېر محنت پکار بیا کوچینګ کې ډېر زیاتې برخې دي هغه پلسپی ورته وایي بعضې کوچز هارډ ورکر وي بعضې کوچز موټیویشنل وي بعضې کوچز مثال کول مایند وي بعضې کوچز سټرایک وي که نه خو د هر یو کوچ هغه پلسپی چې دا خپله پلسپی کې کامیاب وي نو ښه کوچ دا دی چې مثال پلیران څنګه مثال پروموټ کړي څومره زر یو پلیر یو پوزیشن ته ورسوي نو کوچینګ ډېر مهم برخه د شرایطو اړوند یعنې د ملي لوبډلې کوچ کېدل یا روزونکی کېدل کومو شرایطو ته اړتیا لري تا اوس د لیول 2 برخه پاس کړې ده نوره کومه برخې به ته پاس کوې نوره به څومره لیوله پورته ځې بالکل دا خپله کرایټریا لري چې کله ته اول بګنر وکې بګنر لیول کې به مثال ته په لوکل د اکاډمۍ لیول کوم ماشومان چې دي دې ته به کوچینګ کوي هغې نه وروسته چې ته کله لیول 1 وکړې بیا به ته راځې د اکاډمۍ ډومسټیک لاندې لیول کوم هلکان چې دي دې ته ته کوچینګ کولی شي بیا چې کله ته مثال لیول 2 کوالیفاید وکړې لکه څنګه چې زه اوس لیول 2 کوالیفاید شوم موږ اوس انډر 19 ته کوچینګ کولی شو موږ ډومسټیک کې کولی شو
لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې فرست کلاس لیسټي او شپږیزه او کوشتیپا او دغه ټورنمنټونو کې موږ مثال د څو کاله مسلسل لګیو راځو شپږیزه هم ګټلې ده مثال زموږ په کوچینګ کې لیسټي هم ګټلې دي فرست کلاس هم ګټلی دی همداسې د نور لیول هم ګټلې دي دا د یو کوچ په ښه منیجمنټ پورې تړاو لري کوچ مثال صرف یو کوچ نه دی چې پلیر ته یو شی وښایي کوچ باید په ګراوند کې په اکاډمۍ کې هر څه باید فیزیو وي باید ټرینر وي باید ښه یعنی ښه منیجمنټ باید ولري یعنی کوچ داسې یو څوک دی چې مثال دغه ټول برخې ته باید پوره دی متوجه اوسي او په دې کې پوره پوه اوسي بیا کوچ یو څوک کېدلی شي. د مننه کوچ صاحب اوس به راشو د رحمان الله ګربز برخې ته دا چې مونږ اکثره وخت رحمان الله ګربز چې خوست ته راځي بیا ګربزو ته راځي نو د رحمان الله ګربز ترڅنګ خلیل ګربز اکثره وخت وي او معمولا کوچ صاحب هم د سره شتون لري بیا زیات خلک پوښتنه کوي د څوک دی د زمونږ نه هم پوښتنه کړې دي د رحمان الله ګربز سره ستاسو اړیکه د کومه نه پیل شوې ده رحمان الله ګربز مو څه کیږي لیدونکو ته معلومات وړاندې کړي. بالکل رحمان الله ګربز خو اول خو به د کرکټ هیستوري درته وښیم چې ګربز باندې کرکټ چې سټارټ کړی و زه به ووایم چې ما پې شروع کړلو هغه ټینس کرکټ یې کولو نو ما چې کله هلته ولیدو ده کې هغه د کرکټ هغه کوالټي ډېره زیاته وه نو ده ته ما وویلې چې ګربزه ته راځه ته پروفیشنل کرکټ باید وکړې نو بیا هم چې کله هغه راوستو پروفیشنل کرکټ ته هغه پروفیشنل کرکټ سټارټ کړو بیا پروفیشنل کرکټ چې دی هغه کې مثال اقتصادي اړخه ډېر فاینانشلي سپورټ ته ضرورت وي نو ما دته ویلې چې مثال څومره فاینانشلي سپورټ یې هغه هم زه کوم خو کرکټ به ته نه پرېږدي بیا په دې وخت کې داسې حالات هم راغلل چې د ډېر اقتصادي د ستونزې وجې نه مثال ګربز وویلې چې زه نور کرکټ نه کوم بیا به هغه ما پې کولو چې نه فاینانشلي سپورټ دی نور کوم سپورټ یې هغه زه کوم خو کرکټ به ته نه پرېږدي نو خپل هغه محنت د لاسه ور نه کړو یعنې ډېرې ستونزې وي ډېر مشکلات په هغه وخت کې چې کله ګربز کرکټ ته راغلو دا زه یو د تاسو د تلویزیون له طریقه ټولو هغه ځوانو پلیرانو ته د یو اګزامپل ورکوم چې که څوک هم غواړي چې مثال یو پوزیشن ته ځان ورسوي هغه د ځان دپاره یو ښه اګزامپل ګربز کېدلی شي دوی دپاره ځکه چې ګربز مثال دومره په کام کې هم د څوک نه و چې دی مثال کرکټ ته سپورټ کړي یعنی په ولایت کې هم داسې کم خلک به و چې د سره به مثال په دې د کرکټ ډپارټمنټ کې د سره راغلی وو یعنی ګربز د هر څه چیلنج کړل هغې نه وروسته مثال دې پوزیشن ته ورسېدو چې دغه دی نن تاسو په انټرنیشنل لیول کې ګورئ او که تاسو لیدلی وي اکثره تلویزیونونو کې مثال چې د انټرویوګانې کېږي او زما د قدر نوم ډېر زیات یادوي نو زه ډېر زیات ویاړم افتخار کوم چې مثال داسې ستوری ما د کرکټ نړۍ ته ورکړی دی ډېر د افتخار ځای دی او په دې دا پروسس کې ډېر نور داسې څه تېر شوي دي چې یعنی یادول به یې ډېره سخته وي نو زه لګیا یم کوشش کوم چې یو کتاب هم پرې ولیکم ځکه دغه داسې یو شی شوي دي په دغه د سټوري چې د ما او د ګربز کومه ده نو دا زما په نظر د ینګ جنریشن لپاره یو ښه یعنی یو ښه الهام کېدلی شي. ډېره زیاته مننه کوچ صاحب. اوس ګربز چې له خارج نه رادرومي دلته خوست ته یا تاسو یو ځای چکر وهئ هغه پخوانۍ خاطرې یادوئ یا نه یادوئ څومره خاندئ یا څه ډول احساس کوئ؟ بالکل سمسور صاحب ګربز داسې یو یعنی که زه ووایم داسې یو انسان دی چې ډېر یو یعنی اجتماعي انسان دی هر چا سره مینه هر چا سره روابط ګربز چې راځي ایرپورټ ته هم زه ورځم چې وړم یم مثال بیرته ځم ایرپورټ ته یې زه وړم نو خدای شته چې راشي زمونږ دغه بنډار زمونږ دغه ماحول ډېر ښه جوړ وي هغه پخوا وختونو کې چې موږ مثال مکتب ته چېرته تللي وو مثال نور کوم کرکټ ته کوم ځای ته تللي وو نور داسې مثال چکر لپاره کوم ځای ته تللي وو دا ټولو ځایونو باندې ګرځو دا ګورو یعنی ګربز دې سره منټلی ډېر ریلیکس کېږي نو زه خپل هم کوشش کوم چې داسې ځایونو ته دا مثال بوزم چې دا منټلی ریلیکس شي نو ډېر زیات ښه خوند کوي چې په دې مثال موږ غږیږو او ډېر خوند ترې اخلو. ډېره زیاته مننه کوچ صاحب. خلیل ګربز ستاسو یادونه موږ مخکې هم وکړه لیدونکي ستاسو سره اشنایي لري تا یادونه وکړه یعنې موږ ته هم معلومات کېږي 4 کاله فرست کلاس لوبې فرست کلاس یو غټ کرکټ دی
لیدونکو ته معلومات کیږي د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي په هر هیواد کې د فرست کلاس شتون زیات اړین دی. ICC هم دغه کوم هیواد چې فول ممبرشپ ورکوي باید فرست کلاس لوبي یا لیسټ لوبي باید دوی ولري او دا د یو یعنی کورنۍ کرکټ کې یو لوبغاړی پاتې کیږي هم د ریکارډ خارج ته درومي. د سلور کلم فرست کلاس سټاف کړل هم دا شان لیسټ ا لوبي شپږیزه کوم لیدلای واخان کې هم دا شان نور لوبو کې ډومېسټک کرکټ کې ستا لومړی ډیبیو د زیمبابوې خلاف هغه ډول چې ستا مینوال غوښتل هغه ډول چې مونږ غوښتل چې خلیل ګربز د خو ځلیږي د یو لیګ بریکر په صفت ځکه په لوبډله کې قیس احمد نه و رشید خان نه و نور لیګ بریکران نه و خو خلیل ګربز ته چانس ورکړی شوی او په خپل لیاقت باندې ځکه چې پرفارمنس د فرست کلاس کړی و. صحیح لتونه و چې خلیل ګربز په هغه لوبه کې خونه لوبېدو او هغه شان چې دلته په افغانستان کې یا په سب کانټیننټ کې په اسیا کې سپینران ځلیږي هغه ډول خلیل ونه ځلیدلو. بالکل سمسور صاحب محترم که څه هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرکټ د چانس لوبه ده که نه. زیمبابوې کې مونږ میچو کوم پیچونه یا ویشتم ځایونه تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوم پیچ باندې مونږ میچو یا مثلا د کوم ګراوند دی تاسو هیستوري کتلی شئ چې سپینر څومره پرفارمنس وکړی دی او تقریبا دریمه څلورمه ورځ باندې هغې 3-4 ویکټ اخیستي دي. تقریبا لکه مثال سپینر داسې پوره کارکردګي نه ده کړې. که څه هم ما اول میچو انټرنیشنل بیا یې زیمبابوې سره دوی په کوربتوب هغه پیچونه چې وو سپینرانو دپاره دومره هغه نه وو مفید نه وو. دوی مونږ ته 2 انینګزه بالینګ وکړو مونږ بیټسمنان مثال 2 انینګزه بیټینګ وکړو دوی سره ښه سپینرانو لکه مثال سکندر رضا او داسې نور. سکندر رضا مونږ ته په دغه 2 ورځې کې لکه مثال 2 انینګزه بالینګ دوی وکړو که نه په دا کې دوی یو اور سکندر رضا کړی دی. بیا هغه ایکسپیرینس پلیر او دومره غټ پلیر بیا مونږ دپاره که څه هم ما خپل تیاری کړی خو پرفارمنس صحیح ونه شو. هغه پیچ او ویکټ هغه کنډیشن یې ما دپاره برابر نه و. یعنی که مونږ ته شهادت ورکړو د لیدونکو لپاره ویکټ هغه شانتي چې ټرن نه کېدلو ګراس ویکټ و. معمولا په افریقا کې ویکټې چټکې جوړیږي کویک ویکټ وي بیا د سپینرانو لپاره دومره مدد نه کوي خاص ډول په ټیسټ لوبو کې. بالکل لکه یو پلیر چې وي هغه کنډیشن چې نه وي برابر ورته هغه ډېر غټ پلیر وي یا مثال غټ بیټسمین وي یا غټ بلر وي خامخا ګیر کېږي که نه. ما دپاره هغه ما لکه مثال میچورټي دومره های نه وه که څه هم مو اول میچ و ما ته کنډیشن سچویشن پاته نه لګېده او ما پرفارمنس دومره ښه نه و. که څه ما په ډومېسټیک کې فرست کلاس یا سور بال کې پرفارمنس ښه و خو لکه مثال مونږ اول وارو چې داسې پیچو یا دا رقم ته ویکټ سره مخامخ شو. انشاءالله ما کوم څه ما کې کوم غلطیانې وي هغه کوم ځای کې چې مونږ میچو ما دا رقم د ویکټ کې ما بالینګ نه و کړی. اوس زه کوشش کوم خواري کوم کومې ویکنسې مې چې دي په باندې مې کار کړی دی کوم یا لګیا یم. انشاءالله راتلونکي کومې لوبې وي انشاءالله مونږ به پوره ورته تیار وو. په هغه لوبه کې چې ستا ډیبیو د یو لوبغاړي لپاره به حتما یا یوه یادګاري لوبه وي فکر د کولو چې ماته به په پلیینګ 11 کې چانس راکول کېږي او کله دې چې خبر شولې چا خبر کړې خپله د سکواډ ولیدلو یا لوبډل مشر درته ویل یا تا ته وړاندې ډاډ درکړل شوی چې نه ته به حتما لوبېږې په پلیینګ 11 کې؟ اول خو سکواډ ته به راشو هغې نه مخکې مونږ ننګرهار او دوبۍ کې مونږ کیمپ لرلو. کیمپ کې ما ښه پرفارمنس وکړو مثال لکه سیشن یې ما ښې وکړې. هغې نه وروسته مونږ زیمبابوې ته چې لاړو هلته کوچز ټول کوچز وي تا ګوري چې مثال څنګه دی لاین لین یې څنګه دی څنګه ښه لګیا دی ښه نه دی لګیا. مونږ سره سپینران نور ډېر وو بس سیشنو کې ما ښه بالینګ کولو بس په ما باندې کپتان و کوچز سټاف باور و ما ته زه ډېر تشویق کولم ځکه چې زه خپله ښه لګیا وم. بس کله یې میچ نه مخکې ته میچ ته روانېږي په کوم ورځ چې تا میچ وي هغې نه اول سر کې په هوټل کې میټینګ وي
په میټینګ کې چې کوم پلیر پلینګ 11 وي اول سر کې هغه اعلانېږي، هغې ته مراسم نیول کېږي. بس په ما باندې په 10,000 د ښه زری په هوټل کې وشو او هلته په میټینګ کې هغې نه وروسته بس پلینګ 11 کوم هلته ما ته مبارکي راکړه، ما ته ټولو پلیرانو او کوچ سټاف ما ته ډېر ډاډ راکړ چې انشاءالله تا چې په کوم سیشنو کې د کوم بالینګ کولو هغه بالینګ چې وکړې انشاءالله ته به ښه پرفارمنس کوې. په افغانستان کې چې نړۍ ورته د سپینرانو فابریکا وایي، دا چې زیات سپینران دي، راشد خان، قیس احمد، ظاهر خان، اوس نور نوي سپینران هم را روان دي لکه عرب ګل مومند، دا شان نور زیات سپینران لري افغان کرکټ کا دا لیګ بریکران ما یاد کړل، بریکران هم ډېر زیات دي، ضیا اکبر، د تسنګ شرف الدین اشرف، خپله محمد نبی او دته نور سپینران. په دې کې یو سپینر په ملي لوبډله ته لار پیدا کول څومره ستونزمن دي؟ ته هم دغه کسانو څخه چې سپینر یو د سپین برخه کې لیګ بریکر یې څومره ستونزمنه ده چې دغو کسانو سره یعنی یو ډول سیالي هم ده چې یو لوبغاړی دومره مخکې راشي. ته دومره لوبغاړو کې ټیسټ کرکټ ته لار پیدا کول فکر نه کوم چې دا به دومره اسان کار وي. بالکل سمسور صاحب، دغه ما چې په اول سر کې زه اکاډمۍ ته راغلم سپینران بیخي زیات وو. ما سره به خپله کله کله دا سوال پیدا کېده چې ما چې دغه اول چې دا کرس کوي بیا مخکې خو به داسې وه چې اول به ولایتي ته راتللې، ولایتي نه به نه وروسته به زون ټیم ته به سلیکټ کېدلې، زون ټیم کې به پرفارمنس وکړو، مثال زونو لکه مثال عینک سپینغر، هغې نه وروسته به ته یا ای ټیم ته راتلې یا انډر 19 ته یا نیشنل ټیم ته. او بالکل اول خوست کې سپینران ډېر وو، ما ویل چې دا سپینران چې ته بیټ کوې او دا کومه کرایټریا چې ده هغه ته چې ټچ کوې نه مخکې راځي، دا خو ډېره مشکله ده. بیا ما کوم ملګري چې ما چې کوم ډول پریکټس کولو، کوم سینیر پلیران چې وو هغې زه ډېر تشویقولم. ما په خپل زړه کې مې ویل چې انشاءالله د هر څه کېدونکي دي، خو صرف کوشش محنت ته ضرورت ہے، قوی عزم ارادے ته. ما دغه مورال مې های سوتلو چې پرفارمنس فټنس هر څه مې جاري وساتل، فرست کلاس کې مې پرفارمنس وکړو، مخکې نیشنل ټیم ته راغلم. ډېره زیاته مننه. د تعلیم اړوند راته وغږېږه، دا چې تعلیم هم زیات اړین دی ژوند کې، تعلیم مو څومره کړی دی؟ بالکل سمسور صاحب، تعلیم مې الحمدلله مونږ پلار انجینر دی، تقریبا تیر نظام کې ریټایرمنټ شو، لکه مثال تقاعد شو، تقریبا 55 کاله د وظیفه کړې ده. ما پلار ویل چې ما زمان به بچیان به ټول ما ارمان دی چې ټول باید تعلیم یافته وي. مونږ درې ورونه یو، الحمدلله یو انجینر دی، یو مفتی دی، پلار مې انجینر دی. ما شهزید پوهنتون زراعت پنځی اقتصاد څانګه ویلې ده تقریبا، او انشاءالله نور به کوشش کوم چې ماسټر راوکړم. ډېره مننه. شهزید پوهنتون زراعت پنځی اقتصاد څانګې نه ده پاره شوی. ماسټرا ته فکر لري یا اراده لري چې ماسټرا هم وکړي؟ ځکه د کرکټ نور لوبغاړي چې دي، نړۍ نور لوبغاړي هم لوړ زده کړې کوي، یا ماسټرا دکتورا مونږ ګاونډی هېواد یادونه کولی شو، د بنګلادیش یادونه کولی شو، په اسیا کې چې دي دوی د کرکټ تر څنګ که څه هم یوه ورځ به د کرکټ نه تقاعد کېږي، خو هغه د تعلیم برخه چې دا زیاته مهمه ده د یو کرکټر لپاره یا د یو انسان لپاره. بالکل سمسور صاحب، انشاءالله تعلیم سره مې مخکې شوق و، اوس شوق مې دی. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې تعلیم ته دغه دوام ورکوم، انشاءالله ماسټرۍ او دکتورا دغسې نور تحصیلات. ډېره زیاته مننه ګربز صاحب، خلیل ګربز. اوس کوچ صاحب ته راځم. کوچ صاحب، په نړۍ کې زیات لیګونه ترسره کېږي، یو آی پی ایل دی ډېر غټ لیګ دی، پی ایس ایل دته، بی پی ایل، بی بی ایل او داسې نوره. ټي 10 په دوبۍ کې چې ترسره کېږي، لسوریز لیګ دی، همداشان آیلټس لوبې ترسره کېږي په دوبۍ کې. کله دې هم دا فکر کړی دی چې ما چې په بهرنیو لیګونو کې کوچینګ دنده ترسره کړې وای؟ ځکه موږ زیات روزونکي وینو، د افغانستان هم ولدل اسدالله خان د ترڅنګ نور روزونکي چې په بهرنیو لیګونو کې هم دوی کوچینګ دنده ترسره کړې ده. فکر نه کوي چې یا دغه اراده ته نه لري چې په بهرنیو لیګونو کې هم دنده ترسره کړي؟
بالکل سمسور صاحب د هر یو روزونکي مثال دا ارمان یې که نه چې اول راشي خپل نیشنل نمایندګي وکړي هغې نه وروسته بیا مثال لیګ ته راشي لیګ کرکټ ته زما تېر کال هم کنټرکټ شوی و ټي10 کې شوی و خو دا چې د ما د ویزو ستونزه وه ویزا مې ونه شوه رانغلم نو کوشش کوم انشاءالله خامخا چې ما ته چانس میلاویږي دا د هر چا ارمان چې څومره ځان پوش کولی شي څومره پرمختګ کولی شي نو هر څه کوشش کوي چې وکړي دا به نه یوازې دا چې ستا لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ویاړ وي چې یو کورنی روزونکی درومي په یو بهرني لیګ کې د روزنې دنده پر مخ وړي نو تاسو ته بریا غواړم د تعلیم اړوند راته ووایئ تاسو څومره تعلیم کړی دی تعلیم خو ما هم سمسور صاحب کمپیوټر ساینس هم ویلی دی انګلیسي نه هم پرېږم نو دومره پورې چې د ما وس کې دا مې وکړل هغې نه وروسته بیا مصروفیاتو ژوند کې مصروفیات زیات شول نو نور غټ لیول هغه مې ونه شو کړی تعلیم ډېر زیات تعلیم دی چې تاسو کړی دی په کوچینګ برخه کې څه زیات اړین دي یعنې د یو دا چې کوچ یو ښه کوچ کېدل تر څنګ انګلیسي برخه یا نوره برخې دا برخه اړینې دي یا نه بالکل کوچینګ خو مکمل یو لکه استاز وي یو د استاز رول به تا ادا کوي نو ته چې کله از ا پروفیشنل ایجوکیشن ونه لرې مثال ته نشي کولی چې په غټ لیول کې یو چاته صحیح کوچینګ وکړي نو تعلیم چې دی تعلیم 100% ضروري دی ته به لیکچر ورکوي پلیرانو ته ته به پلیران مینټلی ریډي کوي نو تعلیم 100% یو کوچ دپاره ضروري دی چې تعلیم باید وکړي ډېره زیاته مننه اوس راځو وروستۍ پوښتنه ته ځکه خپرونې وخت نوره پای ته رسیږي یوه جالبه خاطره ستا نه اورو که د ګوربز اړوند وي یا په خپل فیلډ کې کوچینګ برخه کې داسې جالبه خاطره در باندې تېره شوې ځکه موږ لوبغاړي زیات د تعلیم له برخې وروسته پاتې شوي دي یعنې تاسو یو اړخ یادونه کړې وي هغه لوبغاړي بل څه ترسره کړي وي سرچپه یو څه ترسره کړي یوه جالبه خاطره ستا نه اورو په کرکټ برخه کې یوه خاطره جالبه خو به زه د ګوربز خاطره به درته ووایم زه ګوربز د مکتب نه روان و چې کله د مکتب رخصتي شوه په لاره روان و نو ګوربز ته په دې وخت کې یو چا زنګ وهه زنګ یې ورته ووهه چې ګوربز سکواډ دې ولیدو د انډر 19 مثال دې نه مخکې کیمپ شوی و ګوربز دا کیمپ کړی و هغلته په د کیمپ کې د پرفارمنس هم کړی و نو چې کله دته زنګ راغلو چې ته ګوربز سکواډ دې ولیدو ګوربز ورته ویلې چې نه نو هغې ورته ویلې چې ته ګوربز سکواډ کې نه یې نو ګوربز د خبر ونه منله ذهن کې دا نه راتله چې ما پرفارمنس کړی دی مثال دومره محنت مې کړی دی زه خو به خامخا سکواډ کې نو بیا یې ورته ویلې چې رښتیا وایې او که دروغ وایې نو هغې ورته ویلې چې زه بالکل رښتیا وایم ته سکواډ کتلی شي نو چې کله ګوربز ته مثال ګوربز دغه سکواډ په خپله ولیدو چې زه سکواډ کې نه یم موبایل یې وکتو نو ځای په ځای کېناستو هغه بیخي ډېر زیات مایوسه شو په ژړا شو که نه نو هغې ته ما ویلې چې ته راځه هېڅ خبره هم نه ده دغه کرکټ پروسس چې دی دا دومره شارټ پروسس نه دی چې مثال په یو کال کې ستا کریر ختم کېږي ته راځه محنت وکړه ته خپل کرکټ لیول دې ښه کړه همدغه انډر 19 ته به ته راځې سبا به ته کپتان یې نو هغه داسې یوه خطره وه بیا چې کله دی راغلو کپتان شو نو ما ورته وویلې چې څنګه نن خو دغه راغلی 19 ته او کپتان هم شوې که نه نو بیخي هغه ګوربز دا یعنی په هغه ورځ چې دی کله په ټور کې شو انډر 19 کپتان وټاکلی شو اوسه پورې مې هغه خطره د ما ذهن کار وخت راځي ذهن مې نه وځي داسې یو جالبه خطره وه هغه چې موږ باندې تېره بېشکه جالبه وه ګوربز صاحب ستا نه یو خلیل والا سمسور صاحب ژوند خو ټول خطرې دی خطرې خو ډېرې دي اول ښه خطره دا وه چې زه نیشنل ټیم ته راغلم او بل یوه جالبه خطره دا وه چې موږ به انډر 19 ټرایل و هغه کوچ به نه درته منشن کوم ما به کله بالینګ کولو چې ښه بال به مې وکړو هغه کوچ به بل طرف ته هغه وطن کتلو مثال ما طرف ته مثال ما به چې ښه بالینګ وکړو یا به مې سوګ آوټ کړل ای کوچ طرف ته مې مخ مې وړل مثال در ما ګوري که نه چې امپریس کړم چې خراب بال مې وکړو یا مې لوز بال وکړو یا مې ښه بال ونه کړو که نه یا به بیټسمین شاټ ووهلو ما طرف ته به یې هغه فوکس به ټول ما طرف ته بس دا خطره جالبه خطره ده ډېره زیاته مننه وروستی برخه کې ستا پیغام څه دی نوو لوبغاړو ته چې اوس په کرکټ لګیا دي تا ته بهتره معلومه ده په خوست کې له خوست نه علاوه په نورو ولایتونو کې زیات لوبغاړي
په دې باندې په تمریناتو باندې بوخت دي تر څو یوه ورځ د افغانستان نمایندګي وکړي. دوی ته څه پیغام لري؟ بالکل ما نوي ځوانانو ته ټولو ځوانانو ته ما دا پیغام دی چې اول باید نیتونه صفا وي، باید چې کوم کسب کوي یا که سبق وي که کرکټ کوي باید صادقانه وي، او بل چې یو وارې یو کسب کوي 100% باید خواري وکړي. اول تعلیم سره په څنګ کې که کرکټ وي که والیبال وي که فوټبال وي، باید ځان ته کورنۍ ته دوکه ورنه کړي. نو کرکټ خو دوی لپاره یو هر څه سمپل یو مثال دی. باید کوم پلیران چې مخکې راغلي دي لکه مثال رحمان الله ګربز، ابراهیم، هغې په لاره باندې باید دوی لاړ شي، ځکه چې هر څه دوی لکه مثال ورته پرېښودلی دی. باید کوشش وکړي، محنت وکړي، که کوم فیلډ وي مثال لکه کرکټ وي، والیبال وي یا درس تعلیم وي، باید 100% خواري محنت وکړي او ځانونه باید ورسوي. ډېره زیاته مننه. کوټ صاحب مخکې له دې چې ته پیغام وړاندې کړې دا پوښتنه رانه پاتې ده، حتما به زیات لیدونکو دغه خپرونه ګوري، په خاص ډول لوبغاړي د خوست کرکټ آینده څه ډول روانه ده؟ ځکه ته دلته زیات پاتې شوی، اکاډمیو کې لوبغاړو ته روزنه ورکوي، یعنې د خوست کرکټ په خاص ډول د افغان لوبډلې لپاره د افغانستان د راتلونکي کرکټ لپاره څومره خوشبینه د خوست د کرکټ لپاره څه ډول روان دی؟ بالکل سمسور صاحب، که زه وګورم څومره د موږ تاسو په د ینګ جنریشن کې وګورئ، په خوست کې یعنې مثال د کرکټ هغه امپرووایزیشن ډېر زیات روان دی. دلته چې موږ ګورو څومره اکاډمیانو ته چې موږ چېرته ځو، یعنې دومره زیات ټیلنټډ هلکان چې موږ نه دا ورکه شي چې اوس موږ دا ټیلنټ به بیسټ وي او که دا به بیسټ وي. نو کرکټ ماشاءالله په خوست کې خو بیخي یعنې هغه های لیول دی. په افغانستان کې زه فکر کوم چې د دې ګوتې په شمار یو څو ولایتونه دي چې هغه ټاپ کرکټ لري. نو خوست کې ماشاءالله ډېر زیات ټیلنټ دی. نو ماشاءالله انشاءالله راتلونکي کلونه به د موږ د کرکټ ډېر زیات روښانه وي او د موږ دغه کوم بیک اپ چې دی دا به ماشاءالله انشاءالله ډېر سترانګ راځي. ډېره زیاته مننه. کوټ صاحب وروستۍ برخه کې دا چې زیات لوبغاړي په تمریناتو باندې بوخت دي او ځینې داسې لوبغاړي هم شتون لري د دې پر ځای چې د تعلیم برخه ته هم وخت ورکړي، دوی تعلیم نه کوي، یعنی همیشه په دې هڅه کوي او دې اند وي چې زه باید څومره زر چې کېږي یو لوبغاړی رانه جوړ شي، خو د دې تر څنګ دوی هغه تعلیم نه کوي، د دې تر څنګ هغه نوره د کور مسؤلیتونه نه ادا کوي. آیا یو لوبغاړي ته پکار ده چې ټول فوکس یا تمرکز دې په کرکټ وکړي که تعلیم یا د کور مسؤلیتونه هم مهم دي؟ زه خو به یو اگزامپل ورکړم، دغه کوم کسان چې اوس د بیسک نه چا کرکټ سټارټ کړی دی، د کرکټ کریر کې غواړي چې مثال یو پوزیشن ته ځان ورسوي، دا چې که څوک هم مثال غواړي چې یو پوزیشن ته ځان ورسوي، د کرکټ سره تعلیم 100% ضروري دی. یو ښه مثال ګوربز دی. ګوربز د مثال تعلیم سطحه په اول سر کې دومره مثال هغه های لیول نه وه. نو ګوربز چې کله ټور ته لاړو، ټور کې ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېدو. نو دا د هر یو پلیر چې مخکې راځي، مثال هلته به ټور کې ځي، مثال ټور کې به ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو که کوم پلیر هم غواړي چې مثال یو ښه پروفیشنل کرکټر جوړ شي، اول د ده سره سایډ کې تعلیم ضروري دی چې دی باید تعلیم وکړي. دویم زه د ینګ جنریشن دپاره یو مثال یو میسیج یو خواهش کوم د ینګ جنریشن کرکټرانو نه. اکثره د په ډومسټیک ایونټونو کې چې موږ ګورو، د موږ اکثره پلیران چې ډېر زیات سټرګل کوي، هغه فیلډینګ ډپارټمنټ کې ډېر زیات سټرګل کوي او فټنس لیول کې ډېر سټرګل کوي. نو که څوک هم غواړي د ینګ جنریشن مثال اکثره ډومسټیک ایونټونو کې د اورال چې کس دغه مشکل موږ د هلکان د سټرګل کوي، نو که دغه دوه برخو ته د موږ مثال د ینګ جنریشن پام وکړي، د موږ کرکټ به ماشاءالله ډېر ورسره ښه شي. ډېره زیاته مننه. پتمنو لیدونکو، دغه وه د سیالي خپرونه چې زموږ سره په یاده خپرونه کې د افغان ملي لوبډلې لوبغاړی خلیل ګربز، همداشان د افغانستان ډومسټیک کرکټ روزونکی محمد قدیر ګربز شتون لرلو. په دې هیله چې زموږ خپرونه به تاسو تر پایه پورې لیدلې وي او زموږ د خپرونې به تاسو خوند اخیستی وي. تر بیا چې موږ د بلې سیالۍ خپرونې لپاره حاضرېږو، تر بیا ښه وختونه، ښې چارې، د خدای په امان.